السلام علیکم ګرانو دوستانو. د افغانستان د کرکټ په اړه درې تازه لنډ مهم خبرونه. افغان ملي لوبډله په نړیوال جام کې له ګډون وروسته نن سهار بیرته هیواد ته راستنه شوه، چې ټول لوبغاړي هیواد ته نه دي راستنه سوي، بلکې ځینې لوبغاړي په دوبۍ کې پاتې سوي دي چې څو ورځې وروسته به سریلانکا ته سفر وکړي. هلته به د سریلانکا سره درې نړیوالې 500 ورځې لوبې ترسره کړي. افغانستان به د سریلانکا سره د روانې نومبر میاشتې پر 25مه نیټه لومړۍ لوبه ترسره کړي، دویمه لوبه پر 28مه نیټه او دریمه لوبه په 30مه نیټه ترسره کړي. محمد شهزاد احمدشاه ابدالي پر کلاس سیالۍ په پایلوبه کې د بند امیر زون پر وړاندې سلیزه جوړه کړه. نوموړي د 153 بالونو مخه وکړه او د 10 څلوریزو او 2 شپږیزو پر مټ 104 منډې پوره کړې. د یادونې وړ ده چې دا په پراس کلاس سیالیو کې د نوموړي 5مه سلیزه ده. په 20 ورځ نړیوال جام کې په ډګر ساتنه کې د لوبغاړو د لا هڅونې لپاره د افغانستان د ډګر ساتنې روزونکي رایان مرون د هرې لوبې وروسته د لوبې د غوره فیلډر په نوم یوه کوچنۍ جایزه لوبغاړو ته په نظر کې نیولې وه. نوموړي دا کار د افغانستان په ټولو درې ترسره شوي لوبې کې کړی دی، چې د جایزې ګټونکي فاروقي، راشد خان او ګربز دي. که مو دا ویډیو خوښ شوی در سره لایک یې کړئ، که په دې چینل کې نوی د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.